یوه سرچینه طولوني وسوی چې د اسلامي امارت ځواکونو د چترال په شاه سلیم سیمه کې د داعش پر مرکزونو بریدونه کړي دي. سرچینې زیاته کړې چې دغه مرکزونه و چې ترې بریدونه د افغانستان پر ضد پلانېدل. کابل او اسلام آباد بیا تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو کابل مخکې په کراتو ویلي و چې داعش په پاکستان کې ځای لري، هلته خپل بریدونه پلانوي او بیا راځي په افغانستان کې ترسره کوي. د نړیوالو رسنیو ریپورټونه او د نړیوالو بشري حقونو سازمانونو ریپورټونو بیا په کراتو ښودلي چې د پاکستان په بریدونو کې کوم بریدونه چې په افغانستان کې ترسره کوي اکثرا عام او بېګناه وګړي په نښه شوي دي. موږ د نشپې په تودو خبرو کې څو مهمې او اساسي پوښتنې لرو. اوس مهال د افغانستان او د پاکستان ترمنځ څه ډول یوه امنیتي معادله حاکمه ده؟ واقعا د کوم هیواد امنیتي سیاستونه د سیمې او د ګاونډیانو په نقص او په ضرر دي؟ تر کله به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه وضعیت دوام پیدا کوي؟ سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مه شئ، تاسو ته دې خبرې ګورئ. زه منصور نیازی یم. راسره په دغه بحث کې درې قدرمنو میلمنو ګډون کړی دی. د سیاسي چارو شنونکی معین ګل سمکنی صاحب، پخوانی نظامي او د پوځي چارو شنونکی جنرال طاهر یرغل صاحب، او همداراز د سیاسي چارو بل افغان شنونکی محمد الیاس فاتح صاحب. تاسو ټول ستړي مه شئ، بخیر راغلئ. سمکنی صاحب، دا بحث به تاسو سره پیل کړم. د پاکستان په بریدونو کې په افغانستان کې ملکیان په نښه کېږي. دا داسې یو څه نه دي چې افغانان ګواکې ورته تبلیغ وکړي یا غلطي ووایي. هغه نړیوال هم دا خبره کوي. دا وروستی راپور هم چې نشر سو ثابت کړه چې په افغانستان کې کوم برید چې پاکستان د روږدو پر مرکز کړی، دغه یو جنګي جنایت ده او بېګناه خلک پکې په نښه شوي دي. خو پاکستان تر اوسه هیڅ داسې کوم سند نه دی وړاندې کړی چې ګواکې د امارت په بریدونو کې چې د فرضي کرښې هغې غاړې کې ترسره کوي کوم عام او بېګناه خلک دې په نښه شوي دي. نو دا پارادوکس چې موږ ګورو، واقعا سلامت او ملامت لرې نه ښکاري چې څوک دي؟ د لوی بخونکي مهربان الله په نامه تاسو ته او جنرال صاحب ته او فاتح صاحب ته او ټولو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه وایم. د پاکستان مسله دا نن نه ده، دا ډېره پخوانۍ ده. هغوی د افغانستان په باره کې که په کابل کې هر حکومت و، دوی باید ورسره خصمانه اړیکې ولري له باده مرغه، ځکه دوی فکر لري چې دوی د انګلستان هغه پالیسۍ چې انګلیس لرلې په یو وخت کې، هغه دوی د هغوی میراث خواره دي. خو خبره داسې نه ده. د افغانستان حکومت که په تیر کې وي که په اوس حکومت دی، هغوی د ډیورن لاین یوې خواته خلک خپل خلک بولي، د هغو په مقابل کې هیڅ نه غواړي چې وسله مبارزه وکړي. نو دوی خو د دوی دپاره مهمه نه ده که په خیبر پښتونخوا کې څوک ووژل، که په افغانستان کې که په بلوچستان کې، دوی دپاره دا ټول ټارګېټ دی. ټول افغانستان، د افغانستان پښتونخوا همدغسې بلوچستان، دا ټول ورته ټارګېټ دی د دوی دپاره چې په هر ځای کې قتل وکړو. نو پاکستان هیواد غواړي چې د نورې نړۍ هغه قراردادونه چې دوی په د تیر کې مخستی دي اوس یې مخلي، مجبور دي چې دوی د هغو ته هلکه به ګوش پاتې شي او د هغو برنامې مخې ته بوځي. په دا څه وخت کې چې موږ دوی ترمنځ ستونزې راغلي دي، نو دغې خواته موږ کومه ستونزه خلکو سره نه لرو. موږ یوازې د موږ په وسلوال پوځ د دوی موضوع په نښه کړي دي. اما دوی د امید کمپې وشتو، همداسې په څمکنیو کې بمبار وکړو، همداسې په کونړ کې، پکتیکا کې، په ټول په ننګرهار کې. یعنې دوی خو واضح معلومه خبره ده چې هغه دپاره یوازې د افغان وژل مهم دي. د څه په لټه کې دي؟ له افغان وژنې څخه هیڅ چاته خیر نه دی رسېدلی. دا روسانو هم امتحان کړ، دا انګریزانو هم امتحان کړ، دا امریکایانو هم انتخاب کړ او امتحان یې کړ چې د افغانانو او د افغان ملت له وژنې څخه له بربادۍ پرته هغه یرغلګر ته بل څه نه پاتې کېږي. دا د ما خبره نه ده، دا د تاریخ تجربه ده. په دغه 48 کلونو کې چې په افغانستان کې کوم ناورینونه رامنځته شوي دي، دغو د ټولو په دې بدۍ کې پاکستان شریک دی، حکومت شریک دی. پکې هر وخت دپاره چې سزا ورکولی کېږي یا محاسبه کېږي، نو هغه بدی به پکې خامخا وي، ځکه دوی تل غواړي چې په افغانستان کې بېثباتي راولي. یعنې هغه د ضیاء الحق د وخت خبره ده چې هغه به وي چې یا به افغانستان زموږ په فدریشن کې شاملېږي او که هغې لپاره شرایط برابر نه و په کنفدریشن کې به راځي. دوی د افغانستان دپاره ځانګړې برنامه لري،
دوی غواړي چې لکه څنګه چې انګلیسانو غوښتل چې افغانان باید خود مختاره نه وي د هغو بهرنۍ پالیسي دوی څه ورسره وي. په دې جمهوریت په وخت کې لوی درستیز د پاکستان او د انګلستان په د اخیرو ورځو کې راغلی و. 21 مدعیزه هغه برنامه هغه ورته وړاندې کړه خو افغانانو قبوله نه کړه. خو یو لوی تغییر راغلی ده. دا ځل کابل بریدونه کوي د هغو لوریو پر ضد چې د افغانانو امنیت ګواښي. فکر کوي چې دا هم یو غټ تغییر ده په دې معادلاتو کې؟ ګورئ دغې ورځ نردلې چې د ډیورنډ کرښه په نښه شوې ده د سلو نه پورته کلونه یې وتلي دي. دا لومړی ځل په تاریخ کې و چې دوی پاکستان په کابل بمبار وکړو. اما د اسلامي امارت اسلامي اردو په یوه کومنده په یوه وخت په ټول امتداد د ډیورنډ کې سخت ځواب یې ورکړو چې پاکستان د دې تمه نه درلودله. او د 2022 کال نه په دې خوا د اسلامي امارت په هغه وخت کې چې په حکومت کې هم نه و دوی د ډرون برنامه لرله. اما اوس خو د ډرون پوره تخنیک شته په حکومت سره. نو د حکومت د حق جوړیږي چې د کومې منطقي نه ضرر پیښیږي باید هغه دښمن عمل ته مخ او سرنګون شي. ډېره زیاته مننه کوم. جنرال صاحب تاسو خپله هم یو ژوندی تاریخ یاست. که داسې د تېرو 40 بیا په ځانګړې توګه د تېرو 20 کلونو ته وګورو، تل روایت دا و چې پاکستان په افغانستان باندې بریدونه کوي. پاکستان زموږ هغه د فرضي کرښې په اوږدو کې ولایتونه په توپچي ضرباتو باندې ولي. دې خواته کابل یا په خپلو جنګو کې مصروفه ده یا په کورنیو ستونزو کې افغانستان مصروفه ده، د ځواب ورکولو وس نه لري. اوس یو څه دا معادله اوښتې ده. اوس افغانستان خپل اقدام کوي، ځي په چترال کې، په بلوچستان کې، په خیبر پښتونخوا کې هغه مرکزونه چې له هغه جنې د افغانستان امنیت ګواښل کېږي وهي یې. دا ځل کابل ورځي هلته ډرون بریدونه کوي. عام ملکیان نه وهي، بېګناه خلک هم نه وهي. او په زغرده هم وایي که بېګناه خلک مو ووهل راوړئ اسناد یې موږ ته شریک کړئ، موږ به هم وایو چې دا صحیح ده، بېګناه خلک وژل شوي. څه تغییر راغلی ده کله چې دغه پیښو ته موږ ګورو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یاجي صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، فاتح صاحب ته وافان وروسته خپل سلامونه ونیکې وړاندې کړم. علیکم السلام. جناب یاجي صاحب لکه تا چې ویلې په رښتیا زه یو ژوندی تاریخ یم، ځکه ما دلته د ظاهرشاه له حکومت رانیولې تر ننه پورې دغه ټول لیدلي دي. هغه دغه واقعي رویدادونه چې زموږ له پاکستان سره وه، حتی له دې نه مخکې چې زه لا ممکن د 12 کلو هله کومه هم چون د ما پلار منصبدار و، له هغه تاریخه هم د ما ډېر واقعي په یاد دي. د داود خان سفربري د پاکستان په مقابل کې څه وکړل. پاکستانیان ولس نه، ولس سره موږ ښې کړي دي، مشترکات لرو، ولس د موږ ورونه دي او موږ له اوس که ځان بیل نه ګڼو. مسلمانان دي، په هغو کې مختلف قومونه دي. همیشه له افغانانو سره ډېره ښه رویه او ډېر ښه برخورد کړی دی، دې کې شک نشته. ولې مشکل چې ده له پوځو د پاکستان استخباراتو سره دی. افغانستان هغوی ډاکټر صاحب یو کلمې ته اشاره وکړه چې کله چې د ډیورنډ کرښه په نښه شوه او دلته د محمد ظاهر شاه د پاچاهۍ ته هغه لاندې پارلمان د افغانستان دغه رد کړه، له هغې ورځې دی تا سره په دښمنۍ اوښتی ده. دوی داسې غوښتل چې افغانستان هم لکه پښتونخوا، لکه بلوچستان، لکه کشمیر، لکه سند، دغسې یو شی د دوی ته هغه لاندې او د دو وینې هم دوی وزبېښي. مګر له دې نه غافل و چې دا هېواد چښتن لري، دا هېواد د افغانانو دلته امپراتورۍ تېرې کړي دي. د دو په امپراتورۍ کې مر نه ډوبېده. ته پرونی وړ ماشوم څنګه راجګېږي چې داسې یو خیال په سر کې ولري؟ نو افغانانو په وخت زمان سره متناسب جوابونه ورکړي دي. د ما په یاد دی د موږ د حکومت په وخت کې د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې پاکستان ولې پوز نشي راوړاندې کولی؟ متقابل جواب یې لید او څو واره یې ولیدم. خو له بده مرغه چې د امریکایانو په شتون کې د کرزي صاحب په وخت کې هم، د ډاکټر صاحب غني په وخت کې هم موږ لیدل چې همیشه په کونړ باندې، په ننګرهار باندې، په پکتیا باندې، په
زه به همیشه به دوی د توپچي او راکټي انداختونه دوام درلود ولې دلته دغه حکومت په خپله هم څه نه درلودل چې دغو ځواب ورکاندي او امریکایان هم نه ورکول چې شی او له بلې خوا اجازه یې هم نه ورکوله ځکه پاکستان داسې سړی ووایي چې وړه امریکا یا نیم انګلستان دا درې واړه یو هغه دي د افغانانو په مقابل کې اته امریکایانو څو واره غږ هم ځکه چې د ډیورند کرښه دا رسمي کرښه ده دا غږ هم ځکه ولې دلته افغانانو په مقابل کې هغه وکړي چې موږ دا نه منو نو اوس دوی ولې په دې باور دي چې باید همیشه د افغانانو ځمکه د بریدو یرغل لاندې راولي توپچي ضربات وکړي راکټي انداختونه وکړي دوی جیټونه راشي دلته بمبارۍ وکړي دوی په څه باور دي افغانانو ته دومره په کم استرې ګوري دومره ضعیف هېواد یې بولي خبره دلته ده نیازي صاحب زه درته تکمیلوم او تاسو پوښتنې ته ځواب وایم مهرباني جناب صاحب کله چې اسلامي امارات راغی هم فکر کوم چې دا تاسو دغه میزو څخه به ما ویلي نور تلویزیونو څخه مې ویلي اولین وړاندیز مې امارت اسلامي ته دا و چې دغه کمبود صنفونه تکمیل کوي په وسلوال پوځ کې لکه هوایي قوه لکه راکټي لکه رادار توپچي مخابره دغه شیان هم تاسې کوشش وکړئ چې په هر رقم باندې کېږي تکمیله کوي چې موږ له یوه داسې ناځوانه او نامرد دښمن سره مخامخ یو چې هغه فقط موقع ګوري پاکستان فعلا څه عقده لري فعلا له موږ څه خواسته لري له افغانانو نه حکومتو کې باید خلاص لاس ولري د هندوستان ګلم باید له دې ځای ټولي ټي ټي پي په موږ باندې تپي بلوچستان په موږ باندې تپي په دې ټول دغه شیان دي چې وایي تاسې راشئ ګوره ښه هغه وزیر صاحب خارجي یوه خبره په یاده شوې وایي پاکستانیان له موږ غواړي چې راشئ د موږ امنیت ونیسئ راشئ دلته ټي ټي پي له باندې ونیسئ ګوره د دغه شیانو د دوی غوښتنې او له دې خوا څخه قاطع ځواب ورکول دوی تاریخي چې راځي دلته هغه د بریدونه کوي بې ګناه خلک وژني او زه اوس وایم چې زه ویاړم په دغه وسلوال پوځ باندې افتخار پې کوم سل آفرینه پې چې دغه څو واره دوی له ډیورند کرښې څخه اغاړه ډېر ښه اهداف په نښه کړي دي او ډېره مثبته نتیجه یې ورکړې ډېره زیاته مننه کوم جناب صاحب محترم فاتح صاحب کله چې د امارات اقداماتو ته ګورو بیا په ځانګړې توګه کوم ډرون بریدونه چې د افغانستان حکومت د فرضي کرښې نه هغې غاړه کې د داعش پر مرکزونو باندې کوي دغو بریدونو ته دغو نظامي خوځښتونو ته په کتو آیا هغه فصل نور پای ته رسېدلی ده چې پاکستان راشي دلته بریدونه وکړي د فرضي کرښې په اوږدو کې زموږ ولایتونه په نښه کې بیا هېڅ څه ورته افغانستان نه ووایي او نه وشي کړی چې څه ورته ووایي هغه فصل نور پای ته رسېدلی ده آیا کابل اوس خپله ابتکار د عمل په خپل لاس کې اخیستې ده چې که خطر هغې خواته مي همالته ورځي خونسا کوي نو بسم الله الرحمن الرحیم اول خو ډاکټر صاحب ته جنرال صاحب ته ټولو کتونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو علیکم السلام زه به دومره په سر کې وایم چې پاکستان زما د دې جنرال صاحب سپینګیري د عمر سره مساوي عمر لري اته یا کلن پاکستان د 15,000 کلن ټاټوبې هیواد سره ډغره وهل او یا دښمني کول له سره تر پایه د دوی پر زیان تمامېدلی شي دویم دا چې پاکستان چې پیدا شوی له هغې ورځې چې پر ډیورند کرښې دې خوا په پکتیکا باندې په دې اوږدو کې بمبار وکړو لسیزې مخکې نو نن پورې دوی دغه وحشت ته دوام ورکړی و خو همغه متل دی د مشرانو چې کږې خولې په سوک ماتېږي دویمه دا چې الله تعالی پیغام او فرمان هم دغه ده چې د ظالم په وړاندې تاسو اعداد ځواک منظم کړئ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه دوی دپاره تر اوسه پورې ځواک منظم کړئ چمتو یې کړئ نو پاکستان چې اول
د انګلیس غلام و، بیا ورپسې د امریکې غلام ده او اوس د یهودي په تړون کې غړی هیواد ده. هغه ځای کې د فلسطینیانو د غزې مقابل کې د اسرائیلي ځواکونو سره څنګ په څنګ په یو مورچل کې جګړه مخ ته وړي او دلته بیا د هغوی تړون له مخې د افغانانو په وړاندې جګړه مخ ته وړي. ډېر عوامل دی چې دوی موږ سره دښمني توده ساتي، خو د دې ټولو حل ځواب همدغه ده چې د افغانستان اسلامي امارت براله ورکړه داسې ځواب چې د پیدایشه تر نن ورځې پورې دوی نه کتلی و او نه یې د دې تصور کړی و چې وخت به افغانستان په بشپړه توګه د یو قوي ځواکمن دولت نظام حاکمیت تر چتر لاندې وي او موږ ته به دا رقم خوله ماتونکی ځواب راکوي. خو اوس هم دوی په دې ویره او ډار کې دي چې یو وار بیا به په موږ باندې د افغانۍ امپراتورۍ چې پخوانۍ لرغونې هغه لاسته راوړنې چې اوس هم دوی ترې یېرېږي د احمدشاه بابا، د محمود غزنوي، د شیرشاه سوري، د موږ نورو اسلافو تاریخونه دوی ګوري، په خوبونو کې یېرېږي، بې خوبه نارامه دي چې یو وار بیا افغانان د موږ نه خپل حقونه اخلي. خو دغه کارنامه چې د افغانستان اسلامي امارت وړ مورد سرته ورسوله چې په چترال باندې هغو ځالو د شر او د فساد او نورو مخالفینو وسلوالو چې دوی راروزي او اوس یې بلوغ ته رارسوي، هغوی یې ووژل، ویې ویشتل، په نښه یې کړل. دا به انشاءالله دوی دپاره د عبرت یو پیلامه وي. ډېره زیاته مننه کوم سمخنی صاحب. اوس خو وضعیت داسې ده چې د ډیپلوماسي یو څه ډېره خاموشه ده د دواړو خواو ترمنځ. مولانا فضل الرحمن پرون ویلي چې دا یو د ده ګوند چمتو ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ منځګړیتوب وکړي. خو زما یوه پوښتنه دا ده چې د خپله مولانا فضل الرحمن په د نورو دیني عالمانو باندې پاکستان کې غږ نشي کولی چې دویم یو لاس چې اول د اسلام آباد په سیاستونو باندې نیوکې وکړي، هلته په هغوی یو غږ وکړي چې تاسې خپل دریځ د کابل پر وړاندې بدلون ورکوي، دغه ملت یې یو څه غږ وکړي په خپل حکومت باندې، یا بې صلاحیته د کوم څه لاسه نه راځي. د پاکستان جوړښت د پوځي جوړښت دی اوله نه، ځکه د پاکستان اکثریت وخت چې د حکومت تیر شوی دی هغه په مرشالا کې تیر شوی دی. هیڅ امکان نه لري چې په پاکستان کې د څوک چې تر څو د آیسای د فلټر نه تیر شوي نه وي، د هغو اوامر یې په ځان منلي نه وي، که هغه که اسلامي په ځان نوم کېږدي او که غیر اسلامي نوم کېږدي، دوی باید د هغه د فلټر نه راووځي، د دوی په اجازه راووځي. خو پاکستان حکومت هم کوشش کوي که د موږ هم دا به کوو چې نظامیان جدا پالیسي مخته بیایي. دا د دې په خاطر دغو ته وایي چې تاسې غږ راپورته کوئ چې په نړیوال ووایي چې خو په پاکستان کې خو یو څه نه څه څرک دی ولسواکۍ شته. اما دا ټول دغسې دي لکه خوب چې ګوري. نو بیا هم که چیرې مولانا فضل الرحمن دا خبره د پاوز د ارادې سره برابروي، ایتا خبره دی چې په دا کې خو نوره ګوندونه هم شته. اول د عمران خان ګوند ته اجازه ورکړي چې هغه په سیاسي فعالیت باندې کار وکړي، ګرچې سیاسي فعالیت کوي خو مشران خو یې نشته. نو وبه کولی شي چې ولسونه په خپل منځ کې تصمیم ونیسي. بیا دا خو داسې نه ده، دلته خو د پاکستان خو د جمعیت علمای پاکستان خو په ټول پاکستان کې دی، اما دلته مسله د خیبر او د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان ده. که ممکنه وي نو دوی د سیمه ییزه جرګه معلومه کړي د افغانستان د حکومت سره په همغږۍ د پاکستان حکومت دا کار وکړي. نو په صورت کې د ډیورن لاین دواړو غاړو ته داسې خلک شته چې هغوی ډیره تجربه لري، پخواني ډیپلوماتان تیر شوي دي، پخواني افسران تیر شوي دي، هغوی د وضعیت ډېر ښه درک کړی دی. نو بیا په صورت کې شونې ده، او که یوه اړخیزه جرګه وي هغه هېڅ معنا نه لري. اوس پاکستان درګر هڅه کوي په سیمه کې په نړیوالو ناستو کې په سیمه ییزو ناستو کې درګر د هڅه کوي چې د افغانستان نوم بد کړي، چې ګواکې دلته توریزم ده، دلته منطقه ترې بې ثباته کېږي.
افغانستان په دې منځ کې څه کولی شي چې سازمانونو ته نړیوالو ادرسونو ته سیمه ییزو ادرسونو ته ووایي چې داسې یو څه نه دي او پاکستان چې کوم بریدونه کوي دلته عام خلک ولي بېګناه خلک ولي بېچاره خلک ولي نظام یو فضا خلاصه شي چې د نړیوال رسنۍ هم دې خواته راسي د بشري حقوقو سازمانونه یو د پیښې ځای ته ورولي ور وښیي چې دا وګوره ټول بېګناه او بېچاره خلک وهلي دي ټول ډاکیومنټ کې اسناد کې نړیوال سره شریک کړي خو په دې تیرو 48 کلونو کې پاکستان د غرب دپاره ډېر زیات خدمات کړي دي. زه اوس هم د افغانستان د پاکستان ترمنځ دومره لویه ستونزه نه وینم ځکه چې هغه تیر حکومتونه چې پاکستان ته مستقیما اړام وو ویرې تر درلوده هغه نشته. اوس اسلامي امارت وایي چې ما خبره بل په مقابل کې نه کاروم. دا تړون موږ په ټولې نړۍ سره په دوحه کې امضا کړی دی چې د افغانستان خبره به د بل په مقابل کې نه کارولی کېږي. دا یې ډېر لوی سند دی. اوس نو اسلامي امارت وایي چې زه په تا تیری نه کوم خو ته په ما تیری مه کوه. یعنې د معادله نرمه ده. په تیر کې خو حکومتونه به چې وي هغو خو د ځان سره دا فکر لاره چې موږ به دې وي په سیمه کې نوره فعالیتونه ولرو. اما اسلامي امارت نرمه پالیسي ده. هغه یوازې په دفاعي هغه باندې تکفو کوي. نو بل داسې دی چې په اسلام کې هم د اجازه موږ ته نشته چې موږ د په چا باندې یرغل وکړو. اما د ځان دفاع مو بیا جهاد دی فی سبیل الله جهاد. نو دغه به کوو انشاءالله چې وخت به یو څه راوښیي. کور دې ودان په خیر او سلامت اوسئ. جنرال صاحب یو څه کابل ډرون بریدونه کړي دي او دا زه فکر کوم چې دا څومره چې زما عمر دی تر دې مهاله پورې دا اول ځل به وي چې افغانستان کولی شي ډرون بریدونه په پاکستان کې وکړي. البته په عامو خلکو باندې نه د تیري په سترګه نه د یرغل په سترګه نه بلکې هغه مرکزونه چې هغوی راځي افغانستان کې بریدونه کوي. دا خپله په دغه امنیتي مسایلو کې یو لوی بدلون نه ده یو لوی مثبت پوینټ د کابل لپاره نه ده چې دومره قوت له نظامي پلوه ترلاسه کوي چې لاړ شي هلته بریدونه وکړي. یو دا مسله یو ما خپل هم د فرضي کرښې اوږدو ته لاړم ډېر پوستې زیاتې کړي دي خپل دغه نظامي تاسیسات هم افغان لوري زیات کړي دي چې دا هم خپله د قوت نه ښکاره کوي چې تدابیر د دې لوري زیات دي. نیازي صاحب اول غواړم لږ تبصره په هغه باندې وکړم دا د مولانا صاحب په خبرو باندې ګر چې ډاکټر صاحب تشریح کړه. مولانا صاحب خپله د ایسای سړی ده کنې مولانا صاحب په خټه پښتون ده ناصر ده. مولانا صاحب له خولې څکولې دغه نه اوري چې د پښتونخوا غږ جکه. ګوري دا هغه خلک دي چې د ایسای په بستر کې لوی شوي دي د ایسای ډوډۍ خوري. دو خبرې یو هم د اعتماد او دغه نه د بې د ایسای له اشارې څخه دوی یو قدم نشي اخیستی. دا یوه مسئله. بله مسئله زه درته وایم ګوره ښه وای آزموده را بحث آزمودن خطاست په فارسي کې یو متل لرو هغه دوه درې کاله به مې یوه خوا پرېږدو اویا کاله به حساب کړو. اویا کاله کې موږ له پاکستان سره په دغه دښمنۍ اخته یو. موږ نه یو دوی دي ځکه دوی د موږ حق نه راکوي. دی وران موږ نه منو دی موږ خلک دغه د موږ خلک دي. موږ دا معاهده له انګریز سره کړې وه نه له پاکستان سره نه له هند سره. انګریز لاړ هند جدا شه پاکستان ترې راوزېږېده یو شی بل شه نو دی ګور جابرانه حرکت باندې دغه خلک یرغمل نیولي. د دو ټولو لپاره جناب نیازي صاحب یو شی پکار ده چې پښتانه لکه کشمیریان چې دا نن ما لوسته چې دومره تلفات یې ورکړي دي او همدغه نظامیان یې ویشتلي دي چې د کفنو لپاره په ماجتو کې هغه کوي اعلانونه کوي چې کفنونه راوړي. پښتانه دې هم نور له دې خوبه راویښ شي. پښتانه دې او لږ زه د ډرون مسلې ته اشاره وکړم چې کابل دومره قوت پیدا کړی. ګوره بښنه غواړم تر څو پورې چې دوی ونه خوځېږي او یو څوک نشي د پنجاب په خوله کې نه دوی ارامه کېږي نه موږ ارامه کېږو. راغله د موږ هغه ته ما لومبی درته وویلی چې زه افتخار کوم چې د موږ وسلوال پوځ دومره شه چې موږ اوس بې له دې نه چې موږ سره بهرني خبرې
له چا سره په کوم پاکت په کوم پیمان کې شامل یو موږ دغسې یو قوا پیدا کوو چې هر ځای وغواړي خپل دښمن هلته په نښه کاندي دا ډېر د افتخار ځای ده او دا طبعا د افغانستان د تمامیت ارضي د استقلال او د خپل خاورې د دفاع په هغه کې غټ رول لري ډېر مهم رول لري او امارت اسلامي ته خصوصا وزارت دفاع ته وزارت داخلي ته ریاست عمومي د استخباراتو ته زه لا هم نورې بریاوې غواړم چې په دې هکله باندې نور هم ښه مثبت قدمونه پورته کاندي تر څو موږ وکولی شو دښمن ته همیشه داسې څوک په خوله ورپورې کړو چې دی خپله وپوهېږي چې دلته نور د ما پوز وړاندې کول اشتباه ده ډېره زیاته مننه کوم بخیر و سلامت اوسئ فاتح صاحب موږ افغانان یو او کله کله دا نیوکه وشي چې والا تاسې افغانان یئ اما له خپل ادرس نه پکې غږېږئ بیخي به لاړ شو د واقعیت ته به یې وګورو که یو درېیمګړی لوری راولو په واقعیتونو باندې ودروو چې په دې قضیې کې ملامت او سلامت څوک دی د افغانستان او پاکستان په دغه نښتو کې له ورایه هغه د ښکاري پاکستان نه په افغانستان کې عام خلک په نښه کوي بې ګناه خلک یې په کونړ او په پکتیا او په پکتیکا او په خوست او په ټولو ولایتونو کې وویشتل دې خوا که کابل څه اقدام کړی د هلته تللي دغه مرکزونه ویشتي دي چې پکې داعشیان دي او پکې هغه کسان دي چې راځي په افغانستان کې مشکل جوړوي یعنې واضح کوی هم شو یو درېیم لوري ته نو زه به د مسله اول د اسمان لخوا وګورو الله تعالی چې فرمایي من قتل نفسا بغیر نفس فی الارض او فساد فی الارض د دې خلاصه د آیات ووایم چې څوک یو انسان بغیر د قصاص یا د فساد چې په ځمکه کې وکړي ووژني نو دا داسې ده فکأنما قتل الناس جمیعا گویا کې د ټول انسانان ټول خلق وژلی دا د اسلامیت لخوا اصول دویمه د نړیوالو اصولو نه به یو مفهوم دا راواخلم د هغوی په اصولو کې دا دی چې هیڅ دولت نشي کولی چې د بل په خاورې باندې تجاوز او تیری وکړي دا خو لویه خبره ده چې ملکي وګړي وژني په دریم قدم کې د ثالث د سیاسي د بصیرت تحلیلي عینکونه که وګورو د افغانستان د پاکستان ترمنځ یو داسې مسله منځ کې پرته ده چې هغه د بنیاد حل نشي دغه موضوع نه حل کېږي بلکې دغه دښمني به دوام لري هغه دا چې 9 کاله مخکې 8 کاله مخکې چې انګلیس لکه څنګه ډاکټر صاحب یاد کړه د ډیورن فرضي کرښه راکش کړه پاکستان بنیاد په پردی په غصب شوی ځمکه رامنځته شو او دغه مسله ستونزه ناندرۍ شخړې هلته ختمېدلی شي چې تر اټکه تر جلمه غصب شوی ځمکه پاکستان پرېږدي دا د نړیوالو یا د درېیمګړي له اړخه که موږ تاسو تحلیل وکړو دویمه خبره ده چې د افغانستان نظام سیاست اسلامی ده د پاکستان د رژیم سیاست هغه غیر اسلامی ده انګلیسي سیاست پر مخ وړي د دواړو کې فرق دغه ده اسلامی سیاست کې به وسلوال وژنه دښمن به وژنه ملکیان سپینګیري ښځې مظلومان به نه وژنه حتی هغه تاندې څپاندې ویالي ونې هغوی ته به هم ضرر نه رسوي د دوی سیاست چې د انګلیس نه سرچینه اخلي دغه ده چې افغان ملکیان وژني افغانان ښځې ماشومان تر خاورو لاندې کوي په دې کې یو وجه دغه ده چې دوی د اسلامي امارات ځواکونو مقابل کې شرمېدلې ماته خوړلي هغه بیلګې چې د اوس د 2 کالونو کې موږ تاسې راسپړو دوی سل په سلو کې مات دي یو ده دویم ملکیان په دې وژنې چې په موږ باندې فشارونه راوارد کړي دریمه لویه خبره دغه ده چې پاکستان کې ناکامۍ په دوی په دې باندې پټوي خو په وروستیو کې به دومره ووایم چې دوی چې کوم اورونه
9 کالو 8 کلونو د پیدایشه تر اوسه وخته پورې کرلي دي هغه اورونو ضرر به دوی ته رسیږي که په هره ډله کې وي که نن ټي ټي پي ده که د بلوچستان ډله ده دا د همغو ظلمونو په نتیجه کې رامنځته شوي دوی به خامخا د دوی د لاسه سقوط کیږي. ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو ورځو لاندې دمې ته له دمې وروسته به تودو خبرو ته دوام ورکړو. تودو خبر ته بیا هم ښه راغلاست. څمکنی صاحب یو څه موده مخکې داسې ویل کېده چې د فرضي کرښې په اوږدو کې هغې غاړې ته یو څه حایل سیمه غواړي چې جوړه کړي او پاکستان همالته بعضې خلکو ته ویلي چې دا ساحې پرېږدئ دا کورونه خپل پرېږدئ د دې ساحې نه ووځئ وایي ښایي چې د امریکا یو پوځي اډه همالته جوړه شي او بل دا ده چې په دا وروستیو کې چې ځینې ریپورټونه خپرېږي چې ګواکې بعضې پخواني نظامیان د پاکستان لخوا بیا د لاس لاندې نیول کېږي او هڅه کېږي چې هغوی ته یو څه منابع ورکړي او بیا په افغانستان کې یوه جګړه شروع کړي. یعنې زه غواړم ووایم چې دا د ډلو ټپلو رامنځته کول په هر نامه باندې بیا افغانستان ته لیږل بیا یو جنګ پکې رامنځته کول دا لا هم د پاکستان د سیاستونو یوه برخه ده لا هم دغه کارونه کوي او بیا تر ټولو مهم دا چې افغانان ښه په کافي اندازه پوه شوي دي په دغه سیاست باندې. افغانان ټول پوه دي ځکه چې اوس خو هغه د په جنګ کې رالوی شول اوس هغه د سپین ږیري دي هغوی د هرې ورځې حوادثو نه خبر دي دا خلک یا خصوصا د پاکستان په مسله کې د پاکستان د ډېره اساسه مسله ده. دوی پخوا هم یوه حایله نکته لرله په نام د فاټه هغه داسې غیر علاقه به دوی ورته ویل موږ خو بیا د ډیورن لاین سره پیوست پرته یو نو هغلته به لا قانونه ځمکه وه نه به سړک په غاړه باندې به که حکومت تا ته لاس در اچولی شو سړک نه بېغې خواته څه به دې چې کول هغه به دې کول هماغه کې قاچاق و وژنې وې ترور وحشت یعنې د دهقان په مقابل کې یوه دسیسه وه. اوس هم پاکستان همدغسې نیت لري چې د دوی په فکر پوهاند باندې چې 30 کیلومتره د ډیورن لاین یغې خواته او 30 کیلومتره دغې خواته چې ټوله 80 کیلومتره ساحه شي دغه دوی د حایل په شکل رامنځته کړي. دوی حتی غیر رسمي نقشې خپروي بدخشان راونیسه تر هلمنده پورې دغه ولایتونه چې په د ډیورن لاین پسې نښتي دي دا نو او دلته غواړي څه وکړي بیا خو دوی دلته څه غواړي چې دلته د دغې د دواړو خواته د خلکو هم اقتصاد هم قانون هر څه دې له منځه یوسي او بل په دغو مناطقو کې خو زیات د منځکې لاندې ریسورس دی چې دوی هغه ته لاسرسی پیدا کړي. په هغه وخت کې چې کله د پاکستان صدراعظم او لوی درستیز واشنګټن ته لاړل د ځان سره یې د دغې منطقې هغه مهم منرالونه او هغه څه فلزات څه چې دي دلته قیمتي توکي دي هغه یې ټرمپ ته ډالۍ کړل او ورته ویې چې تاسو کولی شئ چې په دغه ساحه کې $1 ټریلیون ګټه ترلاسه کوي. د بلې خوا نه دوی داسې فکر کوي چې که چیرې واخان کریدور د چین سره وصل شي نو افغانستان خو به ډېر جمپ وکړي په اقتصادي لحاظ. دوی دا هم نه غواړي ځکه د دوی هغه سپیک پروژه چې د هغه د ناکامۍ سره مخامخ کیږي خو اوس هم ناکامه ده ځکه د اوس هم د جنګو له وجې هغه بنده ده. نو افغانستان د لارې به بیا یو بل هغه د یو لار او یو کمربند برنامه چې چین لري هغه وصل دی د ایران د لیارې بحر سره همداسې د منځنۍ اسیا سره د اروپا سره نو دغه دوی یو تعداد نشي زغملی. بل مسله د تروریزم ده چې دوی دایما وایي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې دي نو د واخان کریدور خو په ځینه ځای کې تر 140 کیلومترو پورې دی نو په هغه کې دوی کولی شي چې دا سیمه ناامنه کړي او منځنۍ اسیا ته هغه ډلې ټپلې چې د چا په خوښه دي څوک یې سپارش کوي هغه هغو هیوادونو ته ورولېږي چې هغه ناامنه کړي ځکه د امریکې دکتورین هم دا دي اوس په فل حال وخت کې دوی په ایران باندې چې حمله کړې ده هم داسې ده پاکستان باندې به بیا په راتلونکي کې دوی حمله پرې کوي. نو دوی غواړي چې د چین او د روسیې شاوخوا هیوادونه دوی ناامنه کړي ویترهوي. دا اوس هم دغه لاره چې کومه د تجارتي بنده شوې ده داسې نه ده چې په افغانستان ده
د خپله په منځنۍ اسیا په روسیانو باندې لار بانده شوې ده. ځکه پاکستان ورله مخه امریکا 4.5 میلیون ډالر ورکړه چې هغه زیان د تاسو د موږ درکوو تاسې د لار وتړئ. دا هغه ستراتیژیک مسایل دي چې ورو په ورو رامخته کېږي، برملا کېږي، په خلک به ګوري، موږ هم ګورو، دنیا هم ګوري. او پاکستان هغه د مشرانو د خبره نه پټوي، وزیر دفاع یې قطعا نه پټوي. هغه وایي چې موږ 10 کاله دغه کثیفه موضوع سر ته رسولې ده. نو اوس هم دغه کوي متاسفانه. کور دې ودان په خیر او سلامت اوسئ. جناب صاحب، ما د ځینې پاکستاني رسنیو دغه بعض چینلونه چې ما کله کله کتل، نو بعضې شنونکي به یې هلته کېناستل، بیا به ویلې چې پاکستان یو اټومي هیواد ده، په لکهاو پوځ لري او ډېر یو قوي آرمي لري، یعنې اردو لري. نو افغانان خو تازه وایي د دوی په وینا چې له جنګ راوتلي دي، دوی یوه اردو ماته سوله، نو دوی به څنګه وکړی شي زموږ په مقابل کې مقابله او مبارزه وکړي، او ډېر مغرورانه به دا کلمات تلفظ کول. موږ هم ورته غواړو چې یو خپل جنرال یو ځواب ورته ولرو. زه به دا وایم چې حاله دا مبصرینو څخه چې دا تبصرې کولې، دوی څخه به یو پوښتنه وکړم چې هغه جنګ چې تاسې له دغه خپل غټ آرمي په واسطه ګټلی دی، مهرباني وکړئ تا په خپل تاریخ کې، خو تاسې هغه خلک چې پتلونونه مندیانو یوړه که نه، ته نو بیا افغانستان څنګه ګټلی شي؟ افغانان وایلوڅ لوبو نه ډارېږي، افغانان له جنګ راوتلي دي، او افغانان دا عادت ده چې جنګ په پیسو اخلي. وخت چې د وطن مسله راشي، بیا جنګ په پیسو اخلي، خپله پیسې مصرفوي، وایي زه جنګ ته ځم. ته نو بیا څنګه ما ماتولی شي؟ دا ډېر غرور کوي چې وایي زه اټوم لرم او زه داسې پوځ لرم. زه له دې ډارېږم چې دغه اټوم به سبا داسې خلکو په لاس کې لوېدلی وي چې دوی دغه اټوم هم نشي ساتلی. اټوم دې ولري، د اټوم استعمال خو هغه نه ده، ساده خبر نه ده. ته نو اټوم استعمالولی شي، څنګه سره د هندوستان نه دی لیدلی. دا یو. موږ د فاتح صاحب چې ویلي، موږ تاریخ لرو، موږ هیڅ کله په چا تیری نه کوو، بیا خصوصا په ګاونډي باندې. دا د افغانانو پرنسیپ هم ده چې خپل ګاونډي ته ډېر احترام کوي. ولې موږ چې ملا ماته کړې ده، چا ماته کړې ده؟ هغه خودفروشه انسانانو چې اوس هم د پاکستان په لمن کې پراته دي، هغه خلک چې دوی د پاکستان د ګټو په خاطر باندې دلته افغانان وژني، هغه خلک چې دوی وایي چې پاکستان یې موږ قدرت ته ورسي که بیا له ما څخه ښځه هم یوړه پروا نه کوي. مشکل دلته ده. که دغسې منفوره او مفلوکه خلک د پاکستان په لمن کې پراته نه وي، پاکستان خپل تعرضونه یې وکړه، په سرحد کې مو لیدل، دغه میډانو داسې ځوابونه ورکړل چې نه یې اتوم هلته په کار راغی، نه یې تیاره په کار راغلو، نه یې بل په کار راغلو. بناءً زه له دغه تریبیونو پاکستان دغه کوم چې پاکستانه نه د تا د حایله منطقه نه څوک مني در سره، خپله خوا چې هر څه کوي هغه به یې وکوي، تر څو موږ درته جوړ شو، تر څو خپله پښتونخوا درته جوړه شي، تر څو پورې هغه تاریخ ته سپارلی خبر په هغه وخت کې یو چسب درلود، د هغه د خان غفرخان هغه د سیاست نور هلته نتیجه نه ورکوي. زه وایم چې د پښتونخوا خلک به یو ورځ به لکه بلوچانو غوندې وسلې ته لاس کا او خپل ازادي به در څخه واخلي. ټي ټي پي څوک ده؟ د پښتونخوا خلک دی ولې ازادي نه ورکوي؟ بلوچ څوک ده؟ د 80 کاله له تا سره په جنګ کې ده، ولې ازادي نه ورکوي؟ کشمیرای څوک ده؟ وایي وروره نه دې منم، زه ځان ته ازادي غواړم، ولې نه ورکوي؟ سبا سند هم درته راپورته کېږي. ما بارها ویلي دي چې بیا چې یو پنجاب به پاتې وي، نه به سند وي، نه به بلوچستان وي، نه به کشمیر وي او نه به پښتونخوا وي. یو پنجاب به پاتې وي، بیا د لا خپل اټوم سره شپه ورځ
توشلې کا موږ توشلې ورته وایي لکه ماشومان غوندې نو بل څه خو بیا په درد نه خوري لہذا نیازي صاحب موږ دغه یو تعداد عناصر چې دا اوس چترال ته تللي وو له چتراله څخه راغی په بدخشان کې جنګونه شروع کړه دا نتیجه هم نه ورکوي دا ګټه هم نه کوي دا وړۍ د دوی نه شړی کېږي خو د ما ژړا په هغو باندې راځي په هغو بېوزلو په هغو بېچارهو انسانانو باندې چې د دغو چارکلاو فریب خوري د دغو چارکلاو دوی غولوي او دوی قرباني کېږي او ګټې بیا هماغه غله هماغه خلک چې موږ تاسو په دا شلو کلو کې لیدلي وو هماغه ګټې بیا هغه وړي زما زړه په هغو خلکو درد کوي نو بنان پاکستان د لږ سلیم عقل څخه کار واخلي د افغانانو په مخ په خیر او سلامت اوسه جناب صاحب فاتح صاحب یو مسله ده دغه سیاسي روانشناسي کې چې د یو هیواد هغه د خلکو هغه د ملت هغه روان به هم مطالعه کوي افغانان داسې خلک پاتې شوي دي په ټول تاریخ کې دا هغه تاریخي تجربې دي څه کوم تحلیل نه دی چې هیڅ کله جنګ نه غواړي خو که چیرې په دوی باندې جنګ وتپل سو ورباندې تحمیل سو او څوک لاړ د دوی په هیواد باندې یرغل وکړ بیا دوی تر اخره درېږي مقاومت کوي جنګ کوي مبارزه کوي او بالاخره هماغه یرغلګر د خپلې خاورې باسي یعنې زورګو په مقابل کې خلک نه تسلیمیږي حداقل پاکستان دغه مسایلو ته هم لږ توجه وکړي کېدای شي کابل خبرو ته چمتو ده د خبرو اترو لپاره افغانان حاضر دي د افغانانو سینې غټې دي افغانستان د جرګو مرکو وطن ده په نرمه ژبه د افغانانو ته مخکې راستي نه د ټوپک په ژبه دا به بهتره پالیسي نه وي نو اول خو دا ده چې افغانستان د تاریخ نه یوه پیړۍ چې راواخلو چې دلته درې مستکبرې امپراتورۍ دړې وړې شوې وروستي امپراتوري هغه چې د اشغال جنازه د بدبویۍ په حالت کې وایستلې افغانستانه همدغه پاکستانی پوځي رژیم د ده متحد اجرتي و نن هم چې د همغه امریکایي بادار جګړې پروژې د ډالرو په کڅوړو بدل کې پر مخ وړي لکه څنګه چې بادار دلته مات شوی نو د ده ماتې خو ښکاره ده دویمه خبره ده زه یو څو پیغامونه وایم اول نړۍ ته سیمې ته دا پیغام چې پاکستان که سترې وسلې لري د دوی په واک کې اختیار کې نه دی له کنټروله وضعیت وتلی په پاکستان کې روان حالات سربداله کواکه سرګردانه دي که سیاسي حالات دی که نظامي حالات دی که د هرې خوا تاسو د دې ارزونه وکئ د سین حالات د بلوچستان حالات د پښتونخوا حالات او سربیره هغه ډلې چې هغه وسلوالې دي ما مخکې یاده کړه په پاکستان کې محکومو قامو له منځه وسلوال راوتلي یو بهیر جوړ کړی او پاکستان پوځي رژیم په مقابل کې جګړه پر مخ وړي د دوی هغه جګړه د پوځي رژیم په مقابل کې جهاد ده جایزه روا جګړه ده ځکه چې د دوی په کورونو پوځي رژیم ورختلی د دوی میندې پلارونه خویندې وژلي زندانونو ته اچولي دي په امریکایي یرغلګرو یې خرڅې کړي چې د 50,000 ډالرو بدل کې ډاکټر عافیه صدیقي نن هم د امریکایي زندان کې په ټول عمر قید محکومه ده مرنګ بلوچ چې سولیز کاروان ته مخکې راوتلې ښځه ده هغه یې په عمري قید محکومه کړه زه داسې وایم چې پاکستان یو هغه هیواد ده چې هم پکې کفر ده هم پکې اسلام ده اسلامي جمهوریت د پاکستان دوی غواړي چې دلته د اسلام د کفر نه یو مرکب ژوند جوړ کړي خو دې اصطلاح ته موږ منافقت وایو په ظاهره مسلمان په پټه کافر خلا یو شان زړه بل شان پاکستان سیاسی منافقت کوي هر وخت منافق ذلیل شوی ماتې خوړلې د پاکستان رژیم به اول د خپل وسلوالو په مقابل کې هم ماته خوري خوړلې هم ده او په دویم قدم کې زه نړۍ ته دا وایم چې د پاکستان حالات وضعیت چې له کنټروله وتلی پاکستانی رژیم او جغرافیه سیمې ته په خطر ده نړۍ ته په خطر ده
نړۍ دې د خپل د خطر دپاره مخکې نه غم وخوري، سیمه دې مخکې نه غم وخوري. موږ یې پروا ځکه نه کوو چې د افغانستان مجاهد ملت لمنځه داسې فدایان مجاهدین غازیان راوتلي چې امپراتورۍ ماتې کړي، په د نږدې وخت کې د دوی بدرانې هم مات کړل، په خالي لاس په تش لاس په زنو پسې بمونه وتړل، امریکایي مغرورې ککرۍ په ځمکه ورغړولی. نن هم دوی باید د دې نه عبرت واخلي، خو د دوی عبرت ځکه نه اخلي. یو ټکی به بل هم درته ووایم چې د موږ مشرانو اسلافو مجاهدینو د دوی کې دا فرق ده چې موږ مشران د دې خاورې نه راځګېدلي او په دې خاوره کې به دفن کېږي. د دوی مشران چې خپله خاوره نه لري، د ځمکې غصب حرامه خاوره ده، جرنیلان په بهر کې جزیرې اخلي، عمل ته تښتي. دا فرق ده. خو انشاءالله څنګه چې الله تعالی فرمایي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ما بزړه کېږئ، ما ډارېږئ، تاسې اوچت یې بریالي یې. که چېرته مؤمنان وای نو افغانان مؤمنان دي، دوی منافقان دي، کامیابي به د مؤمنانو په مل وي انشاءالله. سلامت سم کنه صاحب د بحث ټولو یو پښتنه یو حل لاره اول دا چې څه پیښیدونکي دي، دا وضعیت به همداسې دوام پیدا کوي که څنګه، او بل کوم اړین تدابیر دي چې نور هم افغانان نیولی سي، ورباندې غور او تمرکز کولی شي؟ مهرباني. یو خو دا دی چې د دې موږ تاسو د کوم بحث چې دلته لرو د دې سیمې او د نړۍ په تناظر کې ډېر کم دی، ځکه چې بعضې وخت کې هغه څه چې د څوک چې د نړۍ کنټرولوي دا صلاحیت د هغو سره دی. موږ منطقي او داسې نورې منطقي لږې په کمزوري حالت کې واقع دي. طور مثال منځنۍ اسیا هېوادونه دا اوس هم متاح دی روسیې دي. انګلستان نه غواړي چې د اوسنۍ د هندوستان، پاکستان او افغانستان د ساحه چې دی دوی د نفوذ نه ووځي، هغه نه غواړي. همداسې روسان بیا یې خواته اروپا غواړي چې شرقي اروپا د خپل نفوذ لاندې وساتي، ځکه دوی په هغه کې ژوند ډېر کړی و. نو اوس مسله دا دی چې موږ به لږ منتظر شو، ډېر تیزی به نه کوو، ځکه د حالات داسې روان دي چې امریکا او اسرائیل دا د منځني ختیځ او همداسې د فارس خلیج مسله، د ایران مسله دی، دا کې به حتما ورو ورو د جنګ پراخیږي، هم تر اوکراین هم تر شمالي کوریا پورې ممکن د جنګ پراخ شي. نو دغسې امریکا چې کوم بولټ ورته جوړ کړی دی د چین دپاره، چین هم غواړي چې دا مات کړي، ځکه هغه تایوان باید مات کړي. نو د دغې دپاره دلته په نړۍ کې ډېر قوي مسایل روان دي، خو موږ ته څه کول پکار دي؟ دا خو به افغانانو خو باید داسې لاس تر زنې کېنني. نه، هېڅکله نه. د لاس تر زنې کېنستل زموږ ماتې ده، او نم کینی کینیم نه. موږ که دښمن ته ماتې ورکوو چې موږ خود کفایه طرف ته څومره څو په اقتصاد کې، دا په دې معنا چې په دښمن دی په څاپړ ووایي چې دا کار اوس کېږي، روان دی. بلې خوا نه موږ اوس په تېر امارت نه دی، اوس دغه امارت چې دی د ډېرو نړیوالو سره ښې اړیکې لري. نو موږ دپاره دوه نوع بازارونه شته، یو د دولتي په سطحه وي چې چا سره قرارداد کوو، یو ورته آزاد بازار دی. موږ هغه څه چې د هیواد د دفاع دپاره ورته اړتیا لرو، هیواد حکومت مکلف دی چې هغه ترلاسه کړي. په سیاسي هغه کې شکل کې باید موږ افغانان نور بحث دی، 15 کاله ډېر غټ عمر و، ډېره غټه یوه دوره وه چې موږ په تر شا پرېښوده. موږ په دا کې باید د ملګرو ملتونو دایمي چوکي ترلاسه کړې وی. هیله مو دا ده چې د نړیوالو سره اسلامي امارت اول د کور دننه د افغانانو ترمنځ یو بحث راپورته کړو، سره کینو، بعد لغه نه نړیوالو سره مونږ کینو چې ورور ولې مې نه پېژنې په رسمیت. زه خو در حال کې چې په 1940 کال کې هغه د متجاوز د رسمیت پېژندلی ده، ولې افغانستان نه پېژني؟ سوال هم دا دی چې ته هغه پېژنې، ما غونته متمدن ملک نه پېژنې. موږ دا هغه څه دي چې موږ باید په خپلو پالیسیو کې ځای ورکړو. کور دی آدم بخیر و سلامت اوسئ. جنرال صاحب، په نظامي برخه کې د لا پیاوړي کېدو لپاره
څه کولی شي افغانستان. البته د افغانستان په اردو کې د اوس مهال یو غټ پوینټ چې په افغانانو کې ده چې هغه رواني پلوه افغانان تل په یو سربازي حالت کې ساتي، هغه دا ده چې افغانان تل دې ته چمتو دي چې د خپل د هیواد لپاره قرباني ورکړي، او دغه روحیه په سربازي حالت کې هم حتی په عام افغانانو کې هم ډېره قوي ده. دا پوینټ شته په افغانانو کې، روحیه پکې شته. نور د خپل تجهیز او د تکتیک لپاره نور څه کولی شي؟ البته نظامي اسرارو د حفظ په رڼا کې. مهرباني نیازي صاحب، اول خو به زه مخکې له دې چې دغه ځواب ته لاړ شم، بیخي به دا یو زیری درکړم چې پاکستان نور تجزیه ده، که وغواړي که ونه غواړي، یا یو کال بعد یا 2 کاله بعد یا 15 کاله بعد، خو 10 کاله پورې به فکر نه کوم چې عمر وکړه. دوی باید د دې غم وخوري. دا یو. او د افغانستان د وسلوال پوځ د تقویې او دغه لپاره ما له اوله تر اوسه پورې همدغه وړاندیزونه کړي دي چې څو وخته مخکې هغه یو خبر مې واورېد چې وزیر صاحب دفاع تللی و مسکو ته، هلته بعضې خبرې وکړه پورته، یعنې امیدوار کننده وي. دغسې مسایلو ته دوی زیات تب تلاش وکاندي چې هغه کمبود صنفونه چې په دا اوسنۍ جګړو کې ځینې اعظمي استفاده کېدای شي هغه تکمیل کړه. چې لغه جملې څخه مثلا یو مسئله رادار ده او دافع هوا ده چې هغه سیټونه دي مکمل په مختلفو ساحو کې هغه کېږي. ساتر د سرحد څخه زه بیخي اوس مطمئن یم چې د افغانستان سرحد اوس کاملا ساتر ده. یعنې یو خو دا خبرونه په د فیسبوکو کې هم زه وینم چې دغه یو موټر قاچاق له ځایه چې دوا راتېرې شي هم دوی بیا وخت نیولې، نور خو یې څه کوي. یعنې دغه نمایندګر دی چې زموږ سرحدونه اوس ساتر دي، تحت کنټرول لاندې دي، خو لا هم د دې پیاوړتیا پکار ده. نو فقط او په عین زمان کې لکه ډاکټر صاحب چې ویلې چې موږ باید سیاسي هغه ته زیاته مخه کړو، نړیوال سټیجو کې باید موږ امکانات پیدا کړو ورداخل شو، او له بلې خوا څخه خپل ملت ته دغه پوهاوی ورکړو چې ملت نور مه غولېږئ. 50 کاله دلته وینه توی شوې ده، 50 کاله دا کم عمر نه ده، بس ده. هر وطن پلورونکی چې سر راجګوي دغه ملاتړ مه کوئ، پرېږدئ دغه اوس دغه 15 کاله موږ یو مستقله جغرافیه مکمل جغرافیه ته کنټرول لاندې راغلی دی، یو حکومت دلته حکم فرما ده، که ښه ده که خراب ده همدغه ده. هیڅ حکومت کاملا تکمیل نه ده او هیڅ حکومت نشي کولی چې ټول ولس د له ده راضي. خامخا کمبودین او واقص مشکلاتونه شته. موږ باید حوصله ولرو چې دغه ګاونډیان هم قرط نه کاندي، له دغه حکومت نه ملاتړ وکړو، همدغه حکومت ته مشورې ورکړو، همدغه حکومت سره واوسېږو، نور خرڅ نه شو او د دښمن او پرېږدو چې هېواد ته یو بله جګړه راشي، د دوی اجازه ورنه. مهمه دغه ده چې دا اوس خو دوی غواړي چې هېواد ته تاته جګړه راوړي، په همدغه باندې کار کوي. پاکستان خپل ځان وازموي، ونه شو، اوس یې خپل مزدوران بیا رامخکې کړي. کور دې ودان په خیر او سلامت اوسئ. فاتح صاحب محترم، ستاسو هم وروستۍ خبر راخلو چې افغانستان د خپل پیاوړتیا لپاره څه کولی شي؟ مهرباني. افغانستان د خپلو پرمختګونو دپاره الحمدلله په تیر 15 کلنه واکمنۍ کې هم ډېر څه وکړل، ډېرې ښې لاسته راوړنې چې یقینا په پیړۍ کې هم داسې موږ نه دي ترلاسه کړي. دا د اوس د زمري د میاشتې 6مه نیټه ده. 15 کاله واکمني د اسلامي امارت پوره شوه. هغه څه چې اسلامي امارت ترلاسه کړل، ملت ته یې راوړل، ویې ګټل، دا یقینا د دې تاریخ په سرو زرو لیکلو مستحق ده. که د سیاست په ډګر کې ده، اسلامي امارت الحمدلله ډېر مخکې لاړ ده. هغه زنځیرونه چې د پاکستان پوځي رژیم په څیر رژیمونو په افغانستان سیاست کې اچولي وو، هغه دړې وړې شول. نن که د هندوستان سره ده، که د روسیې سره ده، که نورې نړۍ سره ده، اسلامي امارات په خپل داخلي بهرني سیاست او ټولو چارو تعاملاتو کې خپلواک ده. په نظامي ډګر کې الحمدلله
هغه ځواک الله تعالی افغانستان ته امارت ته ور په برخه کړه چې د پاکستان په څیر رژیم هغه ترې لړزان ده او د دوی شر او فساد په نطفه کې ورخنثی کړو، خو دا لا هم کمې دي. باید موږ نوره ډېرې لاسته راوړنې هم وکړو. دغه هلته کېږي چې ولس هم د نظام سره اوس هم په حمایت کې ده. دا حمایت باید نور هم زیات کړي. د نظام او د امیر المؤمنین اطاعتو کې محبت د زړه له تله ورسره پیدا کړي. د نظام مشران هم په ولس باندې شفقت نور هم زیات کړي او افغانان یو موټی متحد متفق اوسي. بیا به انشاءالله نه نړۍ او نه سیمه نه ګاونډیان د دوی په وړاندې مضر واقع شي انشاءالله. ډېره زیاته مننه کوم فاتح صاحب، جنرال صاحب محترم او څمکنه صاحب محترم، ډېره زیاته مننه کوم. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم یوه نړۍ مننه. تر بیا تودو خبرو تاسو په لوی احترام سپارم.